بسم الله الرحمن الرحیم. په لاس لیکچر کې مونږ خبره وکړه په دې باندې چې مونږ مطلب مختلف قسمه ایمیج باندې خبره وکړه. مطلب مونږ مطالعه کړل چې ایمیج څه شی دی، باینري ایمیج کوم ایمیج ته ویل کېږي، ګرافیکل ایمیج څه شی دی، او همدارنګه په کالر ایمیج باندې مونږ خبره وکړه چې کالر ایمیج کوم ایمیج ته ویل کېږي. د تیر درس د موضوعات په تمام مطلب نن راځو مونږه سټډي کوو چې how image is represented. مطلب د ایمیج په پروسیسینګ باندې خبره کوو چې په ایمیج باندې دا پروسس په کوم ډول تر سره کیږي، مطلب څو ډوله پروسس موږ سره موجود ده. لومړی راځو په دې باندې خبره کوو چې how image is represented in a computer. Image is represented in a computer as a matrix form. مطلب کله چې ایمیج په کمپیوټر کې ریپرزنټ کیږي دا موږ سره په میټریکس شکل کې ښودل کیږي چې هغه میټریکس شکل موږ سره دلته راخیستی ده چې موږ سره ام ان خبر ده، ام مطلب کالم ام رو دی او ان کالم موږ سره موجود دي. ډیجیټل ایمیج از اپن ریپرزنټ از ا میټریکس فارم. مطلب ډیجیټل ایمیج زیاتره وخت موږ سره په میټریکس فارم کې ښودل کیږي چې دا موږ سره مطلب لومړی کالم ده، دا ورپسې دویم کالم ده، همدارنګه دا ورپسې دریم کالم ده، یا مطلب ان کالم پورې په همدې توګه سره ښودل کېږي. همدارنګه دا موږ سره لومړی رو، همدارنګه ورپسې دویم رو او ورپسې ام رو، په همدې توګه باندې مطلب موږ سره دا ایمیج ښودل کېږي. په مطلب که موږ سره چېرته 2 ډایمنشنل ایمیج وي په هغې کې ایچ انټیټي ته پکچر ایلیمنټ یا پکزل ویل کېږي. همدارنګه که چېرته موږ سره 3 ډایمنشنل یا 3 بعدي ایمیج موجود وي د هغه ایچ انټیټي ته چې ویل کېږي والم ویل کېږي، والم ایلیمنټ یا واکسل ویل کېږي چې دا موږ سره د هغه ایمیج ریپرزنټیشن یا ښودنه وکړو چې په میټریکس فارم کې ښودل کېږي. دغلته موږ هغه ساده ډیجیټل ایمیج ریپرزنټیشن راخیستی ده، یو تصویر مو راخیستی ده. تاسې ګورئ دلته موږ سره د تصویر موږ سره جنرال 2 کالر لري چې یو بلاک کالر ده او بل موږ سره وایټ کالر ده. تاسې ګورئ موږ سره همدارنګه مختلف شیډو په دې باندې داخل کې موجود دي چې دلته موږ سره دا کالم د نمبر اف کالم او دا نمبر اف رو ښیي. دلته چې کومه د نمبر اف کالم او د رو څخه مطلب کوم د رو او د کالم د یو ځای کېدو نقطه چې موږ سره لاسته راځي دې ته پکزل یا پکچر ایلیمنټ ویل کېږي. ټایپیکلي که موږ تاسو وګورو په نوموړي انځور کې موږ سره بلاک کالر موجود ده او همدارنګه موږ سره وایټ کالر موجود ده. بلاک کالر په باینري ایمیج کې موږ ویلې په 0 سره ریپرزنټ کېږي، مطلب دلته به د انټنسټي لیول 0 او همدارنګه په وایټ کالر کې د انټنسټي لیول هغه موږ سره څنګه وي، هغه به موږ سره 255 وي. تاسې ګورئ که چېرته موږ تاسې په یو تیاره ځای کې مطلب پکچر له آبجکټ څخه واخلل شي نو چې کامرې ته به څومره لایټ مطلب ریفلیکټ کېږي له آبجکټ څخه چې دا د آبجکټ په هغه مطلب کالر پورې یا رنګ پورې څنګه کوي ډیپینډ کوي. تاسې ګورئ ځینې داسې آبجکټونه وي چې هغه مطلب ځینې داسې آبجکټونه وي چې هغه زیات کالر یا لایټ مطلب د ځان سره څنګه کوي ابزور کوي، مطلب ماسټ اف د آبجکټ از ناٹ ویزیبل. که چېرته داسې په د موجوده تصویر کې وګورئ چې هغه یې ځان سره ریزاب کوي، مطلب د هغې مطلب که چېرته په یو تیاره ځای کې موږ ایمیج اخیستی وي نو تاسې به هلته ووینئ چې هلته به د هغه تصویر ماسټ آبجکټ به مطلب ویزیبل نه وي، د لیدو وړ به نه وي. او همدارنګه که تاسې په یو روښانه سایه کې تصویر واخلئ نو تاسې ګورئ چې د هغه تصویر مطلب ماسټ کمپوننټ یا ماسټ مطلب آبجکټ چې دي هغه به ویزیبل وي. که چېرته موږ موجوده تصویر ته وګورو، که چېرته په داسې یو ساحه کې تصویر واخلل شي چې هغه مطلب تیاره ځای وي او همدارنګه هلته مطلب چې کوم انټنسټي دي مطلب دا لایټ چې دا دوباره د کمرې ته نه ریفلیکټ کېږي، دلته به د تصویر هغه کوالټي به هم ښه نه وي. ځکه موږ مخکې وویلې چې دلته به ماسټ آبجکټ از ناٹ ویزیبل، مطلب زیاتره آبجکټونه به دلته د لیدو وړ نه وي. په دوهم مثال کې موږ دا خبره کوو که چېرته موږ تاسې په دې تصویر کې اوس وګورو دلته مطلب موږ سره زیاتره وخت شیان څنګه کېږي په تیاره ځای کې اخیستل شوي انځور د لیدو وړ نه وي. موږ جنرال دلته په ایمیج پروسیسینګ باندې خبره کوو چې ډیجیټل ایمیج پروسیسینګ څه شی ته وایي. Processing digital image by means of a digital computer is called a digital image processing. مطلب د ډیجیټل ایمیج پروسس دا د ډیجیټل کمپیوټر په واسطه چې همدغه حالات چې ویل کېږي ډیجیټل ایمیج پروسیسینګ ویل کېږي.
که چېرته مطلب موږ او تاسې د ډیجیټل ایمیج د ډیجیټل کمپیوټر په واسطه مطلب موږ څنګه کېږي پروسس چې دغه پروسس موږ ته د څه په نامه یادېږي د ډیجیټل ایمیج پروسس په نامه یادېږي. موږ سره جنرال 3 قسمه مطلب کمپیوټرایز ایمیج پروسسینګ موجود دي چې یو ته لو لیول ایمیج پروسسینګ وایي، همدارنګه بل ته های لیول ایمیج پروسسینګ وایي او بل ته موږ ته څه ویل کېږي میډ لیول ایمیج پروسسینګ ویل کېږي. په لو لیول ایمیج پروسسینګ کې موږ دا خبره وکړله که چېرته موږ مثال کې دا خبره ذکر کړه که چېرته په داسې یو ځای کې منظور واخیستل شي چې هغه مطلب تیاره ځای وي، تاسې وګورئ چې هلته به مطلب زیاتره برخې یا ابجکټ به د ویزیبل نه وي، ځکه په تیاره ساحه کې به زیات پارټس د لایټ به هلته څنګه کېږي ابزرو کېږي به او مطلب د لیدو وړ به نه وي. نو دغه نوموړی ایمیج چې کوم دا موږ سره چې دا کوم لو لیول ایمیج پروسسینګ ده، مطلب دلته به د ایمیج هغه کوالټي چې کومه وي هغه به خم نه وي. دلته د دې په انپوټ او آوټپوټ کې دا خبره کوي چې د دې به انپوټ هم ایمیج وي او آوټپوټ به هم ایمیج وي. په دویم نمبر موږ سره په میډ لیول ایمیج پروسسینګ باندې خبره کېږي. د میډ لیول ایمیج پروسسینګ کې دا خبره کوي چې انپوټ به شوي ایمیج به وي او آوټپوټ به اټریبیوټ ایکسټراکټډ فرام ایمیج به وي. مطلب که موږ تاسې جنرال هغه عام تصویرونه وګورو کوم چې د سټلایټ ایمیجونه وګورو کوم چې د لرې فضا څخه کېږي، مطلب په هغې کې زیاتې ساحې موجودې دي. که چېرته موږ تقریبا په یو سټلایټ ایمیج کې 15 کیلومتر مطلب 15 کیلومتر مربع یا 15 کیلومتر مربع ساحه په نظر کې ونیول شي یا د هغې کې تصویر واخیستل شي، نو په هغې کې به هغه مختلفې برخې موجودې وي چې هغې کې به ځینې برخې په ښه توګه ویزیبل، همدارنګه ځینې برخې به بلري، همدارنګه ځینې برخې به روښانه او هره پارټ به موږ څنګه کېږي بېلابېل مطلب په سیګمنټیشن یا برخو باندې ویشل کېږي چې هر یو پارټ موږ ته بېلابېل څنګه کېږي ریپرزنټیشن به کېږي او همدارنګه هغې د هغې ډسکرپشن به کېږي د هغې مطلب لکه د یوې ساحې او د بلې ساحې ترمنځ څنګه کېږي هغه ډسکرپشن موږ ته موجود وي چې مطلب نوموړې ساحه له دغې ساحې سره څومره فاصله لري، همدارنګه نوموړې ساحه به موږ سره په څه رقم ښکاري، همدارنګه مختلف هغه اټریبیوټس موږ ته په میډ لیول ایمیج پروسسینګ کې ښکاره کېږي چې دا به کوم کې د هغه ایمیج پروسسینګ الګوریتمونو په واسطه موږ څنګه کېږي ویزیبل کېږي. بل موږ سره های لیول ایمیج پروسسینګ ده چې په های لیول ایمیج پروسسینګ کې مطلب دوی دا خبره کوي چې په های لیول ایمیج پروسسینګ کې عبارت له هغه ویډیو کامرې دي چې هلته مطلب ریکارډ کېږي، هلته به انپوټ دی وي سیکوینس اف ایمیج وي. که موږ تاسې وګورو په نارمل حالت کې کله چې د ویډیو کامرا په واسطه ریکارډ کېږي هلته مطلب سیکوینس اف ایمیج راخیستل کېږي او په هغې باندې پروسس ترسره کېږي او وروسته موږ ته د هغې انټرپریټیشن ښودل کېږي. مطلب په هغه ویډیو کې به موږ ته انټرپریټیشن کې دا ښیي چې مطلب څوک په څه کارونو باندې مشغول دي یا څه په دې ویډیو کې څنګه کېږي ترسره کېږي به چې دغه عبارت له های لیول ایمیج پروسسینګ څخه ده. ورپسې په سمپلنګ او کوانټایزیشن د خبره کوو چې سمپلنګ چې ته وایي او همدارنګه کوانټایزیشن چې ته ویل کېږي. که موږ تاسې جنرال وګورو دا د کمپیوټر ریزولیشن مطلب په دریو هغه مهمو برخو باندې ویشل شوی ده چې یو ته سپیشل ریزولیشن وایي او بل ته ګریسیکل ریزولیشن وایي، همدارنګه بل ته ټمپرل ریزولیشن وایي. په څلورم نمبر موږ سره سپیکټرل ریزولیشن ده چې دا سمپلنګ ان کوانټایزیشن باندې چې کله موږ خبره کوو سمپلنګ مطلب دا د سپیشل ریزولیشن پورې اړه لري. د مثال په طور که چېرته موږ تاسې مطلب د یو کس د موبایل کامرا 2 میګا پکسله وي، همدارنګه د بل کس د موبایل کامرا 15 میګا پکسله وي. که چېرته دواړه کسان مطلب په سیم ایریا کې یو سیم ایریا کیپچر کړي د کیمرې په تھرو باندې یعنې د یو سیم ایریا تصویر واخیستل شي نو که چېرته تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې د کوم یو تصویر به ښه دي نو بدون د شک هر هغه کیمرا چې هغه 15 میګا پکسله وي نو نسبت هغې کیمرې ته چې هغه 2 میګا پکسله وي د هغه تصویر کوالټي به ښه وي ځکه چې هغې کې سمپلنګ زیات موجود ده، مطلب هلته به نمبر اف پکسل زیات موجود وي. همدارنګه په دویم مثال کې موږ دا خبره په سمپلنګ کې ذکر کوو که چېرته مطلب د یو سټلایټ ایمیج د یو کیمرې په تھرو باندې واخیستل شي د سټلایټ په تھرو باندې مطلب هغه 1 کیلو متر مربع ساحې څخه عکس واخلي که چېرته سپیشل ریزولیوشن
کې 20 عمودي لین همدارنګه 20 افقي لین شامل وي مطلب په دې کې 20 رو او 20 کالم شامل وي نو 1 کیلومتر مربع څنګه کېږي تصویر موږ ته مطلب د 20 کالم او 20 رو په واسطه موږ ته 1 کیلومتر مربع تصویر ریپرزینټ شي نو دلته مطلب سپیشل ریزولوشن څنګه وي یعنی سپیشل ریزولوشن به موږ سره ګډ کوالټي والا وي کا مطلب ښه کوالټي به ولري د مثال په تور نو مور ایگزام موږ په یو مطلب په یو پاور پوینټ سلایډ کې زه روښانه کوم چې پوینټ پر ګرام زه اوپن کوم تر څو زه تاسو د سیمپلینګ ان کوانټایزیشن ترمنځ په یو ساده ډول مطلب سپیشل ریزولوشن او همدارنګه په ګریسیکل ریزولوشن باندې څنګه کو خبره وکړو موږ مخکې وویل که چېرته مطلب یو سټلایټ ایمیج د یوې کمرې په ترو باندې واخیستل سي مطلب هغې به مطلب سپیشل ریزولوشن څنګه وي یعنې که چېرته د سټلایټ ایمیج 1 کیلومتر مربع ساحه کیپچر کړي نو د هغې د سپیشل ریزولوشن باندې موږ خبره کوله چې د هغې سپیشل ریزولوشن به څنګه وي مطلب که په 1 کیلومتر مربع ساحه موږ سره په 20 عمودي لین او همدارنګه په 20 افقي لین سره وښودل شي مطلب د هغې ریزولوشن یا سپیشل ریزولوشن به څنګه راځي مثال په ډول دلته موږ ته وایي که چېرته مطلب د 1 کیلومتر مربع ساحه وي دا موږ سره مطلب دا دومره ساحه دا موږ سره څنګه وي دا 1 کیلومتر مربع ساحه موجوده وي په دې کې موږ سره مطلب 20 رو او همدارنګه 20 کالم موجود وي مطلب دلته به 20 کالم هم ریپرزینټ کو 20 کالم موجود وي او دا یو سکویر کیلومتر مربع ساحه وي او د دې کې موږ سره مطلب موږ ویلي چې د یو څخه تر شلو پورې موږ سره چې موجود وي رو کالم او همدارنګه یو څخه تر شلو پورې هغه روګانې موږ سره موجودې وي نو د دې تصویر څنګه کېږي د دې تصویر موږ مطلب هغه سپیشل ریزولوشن به څنګه وي مطلب اوس موږ په دې کې دا معلومو چې د یو پکسل په واسطه مطلب څومره ساحه ریپرزینټ کېږي مطلب 1 کیلومتر مربع ساحه که چېرته موږ یو او څخه تر شلو مطلب راواخلو نو 20 by 20 تقریبا راځي دا 400 پکسل راځي نمبر اف شادي پکسل راځي سره نو یو سکویر کیلومتر مربع دا مطلب دا که موږ په داسې په میټر باندې حساب کو نو زر میټر تقسیم پر څه شی د 400 پکسل چې کوم نمبر اف پکسل دی په دې باندې څنګه کو ډیوایډ کو تر څو موږ ته ریپرزینټ کی چې یو پکسل په واسطه موږ څومره ساحه ریپرزینټ دا تقریبا مساوي کېږي له 2.6 سره 5 سره میټر سره نو تاسو په موجوده حالات کې ګورئ چې د یو پکسل په واسطه مطلب د یو سکویر کیلومتر مربع کې مطلب تقریبا 400 پکسل موجود دي چې دا نمبر اف مطلب ایریا تقسیم پر نمبر اف پکسل موږ تقریبا 2.5 راغی یعنی د یو پکسل په واسطه موږ سره څومره ساحه ریپرزینټ کېږي تقریبا موږ سره 2.5 میټر ساحه ریپرزینټ کېږي نو له دې نه معلومیږي چې د نوموړي تصویر هغه کوالټي چې ده هغه به ښه نه وي ځکه چې دلته زیاته ساحه د یو پکسل په واسطه کې موږ ته ښودل کېږي نو د دې تصویر کوالټي له همدغې وجې نه څنګه ده خرابه ده ځکه چې دلته تاسې ګورئ د 1 کیلومتر تقریبا 2.5 میټر ساحه د یو پکسل په واسطه ښودل کېږي نو معلومه خبره ده چې د دې تصویر کوالټي به ښه نه وي که چېرته موږ سره 1 کیلومتر مربع کې مطلب له یو څخه تر 40 پورې مطلب رو موجودې وي او همدارنګه له یو څخه تر 40 پورې کالم موجود وي نو دلته به څنګه وي څه رقم کوالټي ایمیج به راځي تقریبا که موږ دا حساب کو 40 by 40 is equal to مطلب 1600 دا موږ سره څنګه راځي پکسل راځي که چېرته دا موږ تقسیم نو دا که چېرته دا موږ په موجوده وخت کې محاسبه کو نو تاسې ګورئ چې 100 میټر 1000 میټر divided by 16,000 100 مطلب 1600 پکسل تقریبا چې دلته که چېرته دا موږ حساب کو نو تقریبا دا له دې سره تقسیم یې کړو دا له دې سره خلاص کېږي نو مطلب تقریبا 0.5 میټر ساحه دلته د یو پکسل په واسطه څنګه کېږي موږ ته ریپرزینټ کېږي
نو موږ له دې وجې نه ویلی شو چې نوموړی تصویر نسبت د بل تصویر ته څنګه کېږي ښه کوالټي موجوده ده ځکه په دې کې تقریبا 0.5 نم تقریبا کم راځي 0.5 میټر ساحه دی چې په واسطه ښودل کېږي د یو پکسل په واسطه څنګه کېږي ریپرزنټ کېږي نو په موجوده حالات کې په لحاظ موږ ویلی شو چې که چېرته د یو تصویر مطلب سپیشل ریزولیشن انکریز وي نو دا موږ سره ګډ کوالټي تصویر وي که چېرته موږ سره سپیشل ریزولیشن مطلب ډیکریز وي یعنې کم وي یعنې د زیاته ساحه د یو پکسل په واسطه موږ ته وښودل شي نو دلته موږ سره دا به ناټ ګډ کوالټي پکچر وي ځکه موږ سره هلته بیا زیات ساحه د یو پکسل په واسطه څنګه کېږي ریپرزنټ کېږي نو همدې وجې نه دغه پورته چې کوم موضوعات دي دا ټول تعلق شي لري په سیمپلینګ پورې لري که چېرته مطلب سپیشل ریزولیشن کم شي نو د ایمیج کوالټي مطلب که چېرته سپیشل ریزولیشن موږ سره کم شي نو د ایمیج په کوالټي باندې بیا څه تاثیر وي مطلب چې موږ وویل که چېرته نمبر اف پکسل زیات وي نو سپیشل ریزولیشن به یې ښه وي که چېرته نمبر اف پکسل کم وي نو سپیشل ریزولیشن به یې څنګه وي خراب به وي چې دا ټول ډیپینډ په سیمپلینګ یا سپیشل ریزولیشن باندې څنګه کې ډیپینډ کوي دلته هم دی همدغه موضوع تر بحث لاندې دي سمپل د ویلیو اف د ایمیج اټ نوډ اف ریګولر ګریډ دا ریګولر ګریډ کوم دلته د پکسل څخه موږ ته څنګه کېږي لاسته راځي دې ته ریګولر ګریډ ویل کېږي همدارنګه پکسل مطلب پکچر ایلیمنټ مطلب رو او کالم از د ایمیج انټنسټي ویلیو اټ ګریډ پوینټ انډیکس بای د انټیجر کوارډینیټ نو دغه موږ سره د هغه سپیشل یا سمپلینګ مربوطه خبرې وي کوم چې په سپیشل ریزولوشن پورې څنګه کوو ډیپینډ کوو په دویم نمبر موږ سره چې موجود ده کوانټایزیشن موجود ده چې کوانټایزیشن څه شي ته ویل کېږي کوانټایزیشن موږ ته له ګریسیکل ایمیج سره مطلب څنګه کېږي رابطه لري نو موږ سره سپیشل ریزولوشن همدارنګه کوانټایزیشن موږ سره ګری سکیل ایمیج او همدارنګه ګریسیکل ریزولوشن پورې څنګه کې ارتباط لري دلته دوی دا خبره کوي که چېرته مطلب ګریسیکل ایمیج مطلب هر یو پکسل په 1 بایټ یا 8 بټس سره وښودل شي نو څومره میموري ته ضرورت ده مطلب څومره میموري کارت ته به څنګه کېږي ضرورت یې تر څو نوموړی پکچر له ځان سره څنګه کېږي سټور کړي که تاسې موږ تاسې په تېر درس کې خبره وکوله چې موږ سره جنرال موږ سره یو په عادي حالات کې هغه تصویران موجود وو مطلب بینري تصویران وو چې هغه موږ سره مطلب په دوه ویلیو باندې ریپرزنټ کېدل چې یو موږ سره 0 او بل موږ سره 6 و 1 وو مطلب دا به موږ سره ټول په 1 او همدارنګه موږ سره په 0 ریپرزنټ کېدل مطلب په دې کې بعد نمبر اف پکسل چې 2^1 is equal to 2 بټس به وو یو د نمبر مطلب یو پکسل به موږ سره څومره و 2 بټس به وو بل موږ سره موجود موږ سره ګریسیکل ایمیج و هغه موږ ویلې چې هغه 1 بایټ او همدارنګه په دې درس کې موږ ویلې چې هغه به څنګه و 8 بټس به وو چې دلته به د نمبر اف شیډو چې راتلل هغه به تقریبا 2^8 تقریبا is equal to 256 بټس به موږ راتلل یعنی 1 پکسل به موږ سره په 256 بټس باندې څنګه کې ریپرزنټ کېده مطلب دلته به له 0 څخه شروع تر 255 پورې به څنګه موږ سره ډیفرنٹ شیډ به موجود وو دلته موږ سره ډیفرنٹ شیډ موجود وو دلته هم دی په دا خبره کوي که چېرته مطلب موږ تاسې یو مطلب یو ایمیج موجود وي او همدارنګه د هغه پکسل موږ سره په 8 بټس باندې څنګه کېږي ریپرزنټ شي دلته موږ سره تقریبا موږ سره دا چې یو ګریسیکل ایمیج مطلب دا موږ سره یو پکسل موږ سره دا په 8 بټس یا یو بټ باندې څنګه کېږي ریپرزنټ شي نو دا موږ سره چې دا ګریسیکل ریزولوشن ده دلته هم موږ همدا خبره کوو بل موږ سره RGB مطلب کلرفل ایمیجونه چې هلته موږ دا خبره کړې وه چې هلته موږ سره یو پکسل موږ سره تقریبا مطلب د پچی باندې 3 بټس باندې څنګه کېږي موږ سره ریپرزنټ کېږي چې هلته مطلب یو پکسل 3/8 is equal to 24 نو 2^24 بټس به موږ سره چې وي یو پکسل وي مطلب دلته موږ سره چې نمبر اف شیډو به څومره موجود وي دلته موږ سره نمبر اف شیډو څخه موجود 2^24 چې هر څومره وتل دا موږ سره نمبر اف شیوي شیډو موجود دي موږ سره کلرفل ایمیج چې دا د دې شیډو چې دا مطلب 2^24 مطلب په اندازه ده چې دا موږ سره هغه د کوانټایزیشن خبرې وې دلته هم د کوانټایزیشن په خبرو کې دا خبره کوي چې
simple value in 256 level graphical image is represented by 8 bits मतलब دلته به هغه هر پکسل په 8 بټ سره څنګه کیږي ریپرزینټ کیږي به دلته موږ سره هغه د سمپلینګ یو مثال ما راخښته ده که چېرته مطلب د ایمیج په نوموړی ایمیج تاسې ګورئ چې نمبر اف پکسل پکې څومره موجود دي 256 by 256 تاسې ګورئ دومره پکسل موږ سره موجود دي د ایمیج کوالټي نسبت څنګه ده ښه ده که چېرته موږ سره نمبر اف پکسل دلته وګورو د نوموړي ایمیج په سټرکچر یا جوړښت کې نو 64 by 64 نو ګوري داسې د دغه ایمیج کوالټي نسبت هغه ته څنګه ده مطلب خرابه ده یعنی سپیشل ریزولوشن نسبت د ده او د دې ترمنځ توپیر کوي یعنی د دې سپیشل ریزولوشن مطلب چې کله مطلب پکسل نمبر اف پکسل زیات وي نو هغه سپیشل ریزولوشن موږ سره څنګه وي ښه وي او که چېرته نمبر اف پکسل راکمیږي مطلب 64 by 64 تاسې ګورئ د دغه ایمیج هغه کوالټي یا سپیشل ریزولوشن یې ګورئ چې خرابېږي همدارنګه که چېرته 16 by 16 وي نو سپیشل ریزولوشن تاسې ګورئ چې نوموړی ایمیج یې د لیدو وړ نه ده یو بلر ایمیج موږ تاسو ته ښکاري دا موږ سره د هغه سمپلینګ یو مثال و همدارنګه دوی په کوانټایزیشن باندې خبره کوي که چېرته په کوانټایزیشن کې مطلب د یو تصویر د مطلب د هغه ښودنه د زیاتو بیټس په واسطه وي نو هغه ایمیج کوالټي به موږ سره کموي همدارنګه که چېرته د بیټس اندازه راکمیږي د هغه تصویر کوالټي به موږ سره څنګه وي تاسې ګورئ په موجوده حالات کې دلته موږ او تاسو سره د 8 بیټس په واسطه یو پکسل ریپرزینټ کیږي دا د ایمیج کوالټي ګورئ ګډ کوالټي ایمیج ده که چېرته په د دویم تصویر کې تاسې وګورئ دلته موږ سره دا په 4 بیټس باندې ریپرزینټ کیږي دا موږ سره ناټ ګډ کوالټي ایمیج ده مطلب دلته به د هغه ګریفیکل ریزولوشن چې دا هغه لږ تغییر ده همدارنګه په دې خوا دې تصویر کې تاسې ګورئ چې موږ سره په 2 بیټس باندې څنګه کیږي دا پکسل ریپرزینټ کیږي دلته د هغه ایمیج کوالټي نور هم څنګه ده خرابه ده مطلب د هغې هغه ګریفیکل ریزولوشن څنګه ده نور هم تغییر ده نو دا ډیپینډ په د بچی باندې کوي کوانټایزیشن باندې ډیپینډ کوي دا د هغه سپیشل ریزولوشن خبرې وې چې موږ مخکې وکولې چې سمالست مطلب discernible detail about the scene مطلب in an image no determined by the sampling rate number of sample taken per unit distance مطلب DPI ډاټ پر انچ باندې خبره کوي دلته مطلب د په سپیشل ریزولوشن کې دا خبره کوي چې څومره DPI مطلب ډاټ پر انچ زیاتې مطلب څومره چې پکسل زیاتې وي نو همغه به سپیشل ریزولوشن ښه وي او څومره چې د پکسلو اندازه مطلب وار په وار خرابېږي نو هغه د پکسل مطلب د سپیشل ریزولوشن کوالټي به هم ورسره څنګه کېږي له منځه کېږي دا په ګریفیکل ریزولوشن باندې موږ په کوانټایزیشن باندې خبره وکړه چې هلته دا په ګریفیکل ریزولوشن پورې ډیپینډ کوي چې څومره د یو تصویر ګریفیکل ریزولوشن مطلب نمبر مطلب د پکسل په نمبر اف بیټ زیات وي نو هلته به مطلب ګری لیول ریزولوشن څنګه وي ګډ ریزولوشن به وي که چېرته نمبر اف پکسل کم وي نو هغه ګری لیول ریزولوشن به څنګه وي کم وي دلته موږ په بله خبره موږ سره کوي چې که چېرته موږ سره مطلب یو تصویر مطلب دومره 1 کیلومتر مربع ساحه څنګه کې کمه کې مطلب ایریا څنګه کې له ځان سره واخلي او د هغې سپیشل ریزولوشن 20 لین وي مطلب 20 عمودي لین همدارنګه 20 افقي لین وي نو ګری لیول ریزولوشن یا تقریبا 40 شپېته بیټه وي نو دا موږ سره څومره ساحه مطلب هغه لکه د تصویر به موږ سره څومره میموري څنګه کې ذخیرهږي نو نمبر اف پکسل 20 by 20 مخکې مونږ ویل چې عمودي لین ضرب افقي لین یې اکول ټو مطلب 400 موږ سره راغی دا موږ سره نمبر اف پکسل راغی بل موږ سره دی 64 د ګری لیول ریزولوشن خبره کوي چې 64 2 رسټ ټو پاور 6 کې نو دا موږ سره تقریبا 64 راځي نو دلته موږ سره مطلب هغه 6 بیټس موږ سره موجود وي 6 بیټس پر پکسل مطلب یو پکسل په موږ سره د 100 بیټونو په واسطه ریپرزینټ کېږي د شپږ بیټونو په واسطه نو 400 ضرب شپږ تقریبا 400 بیټس راځي چې دا راځي تقریبا 300 بیټه نو د نوموړي تصویر هغه مطلب میموري کارت ضرورت به تقریبا 300 بیټه یا 0.3 KB وي یا د تصویر هغه څومره چې میموري کارت ته ضرورت لري نو په دغه اندازه هغه میموري ته به څنګه کېږي ضرورت لیدل کېږي